الله فرمای نبئ عبادی خبر ورک زما بندگانو ته انی انا الغفور الرحیم یقینا زبخنا کون کے ورحم کون کے وان عذابی هو العذاب الالم یقینا زما عذاب دے دردناک. یو طرف ته وسړی نه ګوري ځنې خلک دا وایي چې ګوره کلمه مې ویلې ده من قال لا اله الا الله دخل الجنه چې ته دې ته ګورې چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه. دا بل حدیث سره بیا څه کوي چې نبی علیه السلام فرمایي لا يسرق السارق وهو مؤمن ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. دې حدیث سره بیا څه کوي چې څوک شراب څکي دا مؤمن نه دی، څوک زنا کوي دا مؤمن نه دی، څوک غلا کوي دا مؤمن نه دی. نو دلته الله دواړه اړخونه ذکر کړي دي. ډېر خلک وایي الله غفور الرحیم دی، نو دومره سختوه ما الله فرمایلی دی چې انی انا الغفور الرحیم. نو دا دویم آیات ورپسې څه فرمایي چې وان عذابی هو العذاب الالیم. ګوره زما عذاب هم ډېر دردناک عذاب دی. ته د الله په رحمت خو نظر ساتې خو د الله عذاب نه ډارېږې نه. ایمان خو بین الخوف والرجا دی، د یرې او د تمې په منځ کې ایمان دی. د الله نه تمه خو ساتې او بیا یریږې نه الله. دا خو دواړه وزرې دي، د مرغۍ چې یو وزر نه وي دا الوتی شي. ته د الله نه تمه لرې خو یره ترې نه کوې. ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د الله د پیشۍ نه یریږي الله فرمایي دې انسان دپاره الله جنتونه ورکوي.